د ترکیې او د شام زلزلې د قیامت صغیر منظر وړاندې کړی دی. تباه شوي ودانو ملبې نه اوسه پورې هم د مړو او د ژوبل شوي کسانو د راویستو کېدو عمل جاري دی. د مړو شوو کسانو شمېره 15,000 نه سیوا شوې ده. په ترکیه کې 12,400 کسان د مرګ تصدیق هم شوی دی. په شام کې هم د 2,900 نه زیات کسان چې د هغه مړه شوي دي. د امدادي کاروایونو کې په زرګونو رضاکاران برخه اخلي. د مړو او د ژوبل شوي کسانو شمېره نور هم د سیوا کېدو اندېښنه څرګند کړې شوې ده. د ترکیه او د شام کې د خونړي زلزلې له وجې نه د مړو شمېره چې د هغه سیوا شوې ده. د ترکیې خبري ادارې تر مخه ویل کېږي چې زلزله کې له وجې نه 10 ښارونه په لویه پیمانه پای کې تباهي خوره شوې ده. په زرګونو ودانۍ راغورځولې شوې دي. متاثره سیمو کې د تباه شوې ودانۍ د ملبې نه نور کسانو مړي هم راویستلی شوي دي. د ترکیې ډیزاسټر محکمې وایي چې تر اوسه پورې 12,391 کسان په دې پیښه کې په حق رسېدلي دي. 62,000 نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د ترکیې صدر رجب طیب اردوان د زلزلې نه متاثره سیمو دوره کړې ده. ویلي چې متاثره سیمو کې امدادي کاروایونو کې ځینې مسایل شته خو حالات اوس په کنټرول کې دي. ترکیې صدر وینا ده چې دومره لویه پیمانه باندې تباهي پیشګی ته تیارول کول د ترکیې لپاره ممکن نه دي، خو هم موږ به بیا هم کوشش کوو چې حالات په قابو کې راولو. د شام حکومت چارواکو هم زلزله کې د 2,992 کسانو د مرګ او 3,000 نه سیوا کسانو د ژوبل کېدو تصدیق هم کړی دی.